امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچکم وطن تلاړو داغه ملک بادشاہ به ورته وی چې ته زما دربار ته راځه او ماته حدیث بیانوه. پخوانی بادشاہان هم داسې چې زما دربار ته راځه او ماته حدیث بیانوه. امام بخاری رحمت اللہ علیہ به انکار وکړ چې نه، حدیث چې دی دا زما د محبوب خبرې دي او دې پسې ما زر زر میله مزل کړی دی په یو یو حدیث پسې، نو دا دومره سپک شو چې زه به د بادشاہ دربار ته وړم او بادشاہ ته به بیان. نو بادشاہ به ورسره اختلاف پیدا شو، داغه ملک نه به ضلع خارج کړ، بل ملک ته به لاړو. چې بل ملک ته به لاړو، دا بل ملک بادشاہ به ورته وی چې زما دربار ته راځه او ماته حدیث بیان. هلته به هم داسې انکار وکړو، نو هغه به هم ضلع خارج کړ، نو بل ملک ته به لاړو. خلاصه دا چې په ټوله دنیا کې امام بخاری رحمت الله علیه وګرځېده او د بادشاہ سره به اختلاف داسې نه. اوس خو دې مونږ ته وویل بادشاہ چې راځه جي ما ته لږ حدیث بیانوه. اسې هم که دا زمونږ د زمانې بزرګانو ته غلام اسحاق خان وویل چې اسلام آباد کې پریزیډنټ هاوس ته راځه او ما ته حدیث بیانوه، الله دا قطارونه به وګور، زمونږ قطارونه به وګورئ چې صاحب ورته ولاړ به یو چې صدر صاحب ویلي دي چې راځئ مونږ ته حدیث بیان. بې نظیر ویلي که نه چې راشئ زه تاسو سره یو جلک درته ښیم ځان هم که ته وایم چې ور روانه. اوس مونږ به په کم مخ باندې امام بخاری ته ځان ښایو او په کم مخ به جناب محمد رسول الله ته ځان ښایو چې ستا حدیث دپاره ما دا منډه والې دا تکلیف مې تیر کړی دی، دا خدمت مې. یا مونږ کې هغه چس شته. امام بخاری رحمت الله علیه باندې ځمکه تنګه شوه، چې ځمکه پې تنګه شوه هېچا نه پرېښود، نو دعا یې وکړه چې پروردګاره زما ضمیر خو داسې نه دی چې ستا د محبوب حدیثونه زه د بادشاه دربار ته یوسم. ای ربا په ما ځمکه تنګه شوه او ځای نه راکوي، ما خپل ځان ته وبلم. د مرګ دعا یې وکړه. عزیزانو چې څه وخت کې دی وفات شو، په روس کې یو ځای دی خرتنګ ورته وایي، هلته یې ښخ چې دی څه وخت کې ښخولو، نو د قبر نه شغلې د خوشبویۍ راووت او دا ملک ټول معطر شو. د قبر دا خاورې به خلکو تختولې. نو شپږ میاشتې د امام بخاری رحمت الله علیه د قبر خاورې چا نه پرېښودې، خو چې ډېری به یې جوړ کو خلکو به وتښتول. نو دا وخت بزرگان را جمع شو، دعا یې وکړه چې یا الله دې قبر نه دا اثر لرې کا چې دا تربت باقی پاتې شي. عزیزانو دا بارها شوي. شاه انورشاه کشمیری رحمت الله علیه په خپل کتاب عرف الشذی کې لیکلي دي د یو راوي متعلق چې دا راوي عند المحدثین ضعیف، دا راوی د محدثینو په نسبت باندې کمزور، لیکن د راوی د تقوا دا عالمو تقوادار دومره چې قبره یفوح حين دفنه، چې څه وخت کې دی ښخېده نو د قبر نه وړاندې نه خوشبویۍ راووتې. نو زما عزیزانو عرض دا چې دا خلقو ائمه محدثین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته کومو سینو چې برای راست حدیث ضبط کړي هغه سینو نه اخذ کول د حدیث او د روایت په دې رنګ باندې ائمه محدثین.
داسې ورپسې ملنګان. یو راوی دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې په تمام ذخیره حدیث کې د دنه ډېر روایت د بل چا نه نشته. ابو هريره ورته ځکه وایي چې د ده یو پیشو ساتلی وه. هره په عربي کې پیشو ته وایي. نو پیشو به کله کله د لستوڼي کې پټه کړې. نو حضور علیه السلام ولیده او ویې فرمایل چې ته خو ابو هريره یې د پیشوګانو پلار یې. پیشو سره د پیشو یې سره لکه صحابهو کې بعضې ماشومانو به بلبل ساتلی. حضور علیه السلام به چې ولیده نو ورته به وی چې یا ابا عمیر ما فعل النغیر. ابا عمیر بلبل دې څه شو. کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا قسمه خوشطبي هم خپلو صحابهو سره کوي. یا لکه یو بوډای راله، بوډای ښځه ووایي یا رسول الله داسې یو شی راته وښایه چې زه پې جنت ته لاړه شم. حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې بوډای ښځې به جنت ته نه ځي. هغې ویل ویل سړی به جنت له نه ځي. بوډای غریب یې په ځان راکېښوی او په ژړا شو. بد حال یې وایي بوډای زه څه وکړم؟ د خدای قانون دا دی چې زړې به جنت ته نه ځي. یا رسول الله زه خدای زړه کړی یم نو زه څه وکړم؟ چې ښه خوشطبي پې وکړه. ورته ویې د خدای بندې چې ته داسې زړه جنت ته لاړه شې نو د جنت په خوند به څه پوهېږي. تا چې الله جنت ته ننباسي نو د 18 کالو جینۍ به دي کي. نو د 18 کالو ځوانه به بیا به جنت ته لاړه شي. خو چې غاښونه د خوله کې نشته او دننه ځای به په جنت کې مڼه دله راوړي ملایکې چې دا مڼه وخوره نو ته به څه چل کړې. اوس بوډا سړی چې خوراک کوي د هغه د خولې ته تاسو وګورئ که هغه پستن وړی وي نو ټول سترګې هم پې خوځي او دغه څه وکړي. تاسو خیال راغی نو ته به د 18 کالو شي. صحابه د جنت د حورو عمره به څومره کومې حورې به چې جنتیانو ته ملاوي وایي د حورو عمر به 2 روایته دي یا به 13 کاله یا به 33 کاله. د حورو به دومره او سړی او ښځه چې جنت ته ځي د 18 کالو هلک به او د 18 کالو ځنی. دا هغه د خوند او د مزې عمر. نو عرض مې دا و چې ابو هريره په تمامو راویانو کې لوی راوي دا دی او ډېر روایت د ده نه دي. د دومره روایت بل یو صحابي نه هم نه دي شي. اوګې 10 ورځې وشوې چې ابو هريره ته روټۍ نه ده میلاو. اوس غږ نه کوي. د 10 ورځو نهر دی غږ نه کوي. جومات دروازې سره ولاړ دی چې که چا وویل چې راځه روټۍ ته ما سره لاړ شه خو لاړ به شم او کینې زه چاته ویم نه چې زه وږی. زه به اوس خلقو ته دا ویم چې وږی. اوس مونږ یعنې زمونږ بله خبره شته سوا د دې نه چې وږي. بله خبره زمونږ د عمل دا فقیران غریبان وګورئ څه چل دی وږي. په دې لوړګي کې یو عرب پتی دی جومات جوړېدو ما ورته لږه چنده پکې ورکړه. ما ته ملا صاحب لوږې ووالم لوږې ووالم. ته خو ملا بیا به دې څه خوړلي زه لوږې ووالم. تاسو خیال عرب پتی دی. نو مونږ هر یو سړی وایي لوږې ووالم. تاسو خیال رحمان بابا وایي که وایي چې په هر بېګا سامان د هر سبا کړې چې په هر بېګا سامان د هر سبا کړې کورو کر شوې د معاشر په سامان ولې. هر بېګا د سحر تیارېږي. سحر چې چای سره گئے ناشتا د سحر چیته دي ناشتا و ناشتا دا ټکي مليانو هم زده کړی دی. راځئ جی چای اوس کې وایي نه ما ډبله ناشته کړې ده په ما سخت بد لګي دا ناشتې. دا د معتبرو ټکي معتبر چې دي سهار چې کټ کې راپاسي کینی نو خوله یې نه وي وینځلې نو هغې ته دوی بیډ ټي وایي کټ کې چای.
هغه اوس کی چې غول راشي اگر نګر نه چای چې اوس کی نو غول ورشي نو بیا ټټه ته راشي چې ځان تش کی نو بیا ورته ناشته تیار شي نو چې ناشته وشي نو بیا د غرمې پروګرام کوي چې غرمې لا بس تیارې کی چې د غرمې وخوري بیا د شپې تیارې کی نو رحمان بابا وی چې په هر بیگا سامان د هر سبا کړی کورو کرشوی د ماشر په سامان ولې ارش په د سار تیارې کې نو د ماشر تیاری د پاره ولې تباشه کا بخته بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې نه پويږي په خپل سود او په زیان ولې سړی په خپل سود او زیان خپه نشي دا تاسو جمعات کې چې ناست دي والله العظیم کبھی کوي خپل سود او زیان پیژنئ چې زمان نفع پڅ کې دا او زمان نقصان پڅ نن ندرې نیم سوا کال مخکې بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې او د خزي صفت کول خو دین او ایمان په دنیا بدلول دي کنه دا تاسو دین او ایمان پر خول دي خزا کې نور څه دي سوا د دنیا او د دولت نه بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې نه پويږي په خپل سود او په زیان ولې ته به سو نو رحمان بابا وی خدای درکړه د هرې چارې توان دی خدای درکړه د هرې چارې توان دی نو ته په هسې ډېر لوی توان کې دي ځان بولې ناتوان ولې کم قوت او طاقت دی چې خدای تا ته نه دی درکړی لوږه تېرولی شي تنده تېرولی شي